ډیر یو بد خبر. د افغانستان جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناکه جګړه ده. په سلامونو محرک علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شرکتونو مخکې راځي دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. یو شمېر نړیوالو سازمانونو په وروستیو اونیو کې د راپورونو په خپرولو سره د افغانستان په جګړه کې د ولسي وګړي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې ده. تازه د بخښنې نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره تر ټولو وژونکې بللې ده. دغه سازمان په راپور کې راغلي د 2019 زېږدیز کال په لومړیو 9 میاشتو کې د دې جګړې له کبله 2400 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. خو راپور کې دا نه دی روښانه شوي چې له دې شمېرې څومره ماشومان وژل شوي او څومره نورې ټپیان دي. راپور زیاتوي په ټوله کې د دې مودې په اوږدو کې په افغانستان کې د 2563 تنه ولسي وګړي وژل شوي او 5606 تنه ټپیان شوي دي. د دې سازمان د حکومت مخالف وسلوال په ځانګړي ډول طالبان او داعش د ماشومانو او ولسي وګړو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان بللي دي. په دې راپور کې همدا ډول د تیر 2019 زېږدیز کال جولای او سپټمبر د میاشتې تر ټولو خونړۍ بلل شوې چې ولسي وګړو د مرګ ژوبلې پکې نسبت د نورو میاشتو نه زیاتې وي. د بخښنې نړیوال سازمان د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې عاملینو ته د سزا نه ورکول هغه ټکي یاد کړي چې له کبله د عدالت پلي کول یو خیال دی. د دې سازمان نړیوالې ټولنې غوښتي چې په 2020 زېږدیز کال کې د افغانستان جګړې پر وړاندې بې تفاوتي پای ته ورسوي او دوی ته هغه ډول امنیت چې اړتیا یې ده او هغه ډول عدالت چې مستحق دی منځته راوړي. دغه سازمان راپور کې د دې ته هم اشاره شوې ده چې افغانستان چارواکي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې له ملکیانو ساتنه وکړي او پر دوی د بریدونو مسؤلان تر پوښتنې لاندې ونیسي. خدای دې وکړي دوستانو چې دغسې مشکلاتو نه نور موږ او ستاسو وکاږي. دوستانو 2020 کال زموږ خدای د سولې او د ارامۍ کال وګرځوي. دوستانو که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو زموږ د لمر پریس یوټیوب چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل ښه وخت درته غواړم.